بسم الله جان ولې دومره اسانه له دنیا لاړ؟ مننه شنواري صاحب. حاجي بسم الله جان به شین چای ډېر شوقي و او شین چای به همیشه خوږ کړي. خوږې هم ډېر شوقي و. چاکلیټ ډېر شوقي و. نو ما به اکثر ورسره شور وسیواله که دا خواږه مه خوره دا بند کړه. داسې دې بند کړل ته به خامخا لږ وزن د میاشتې په اخر کې به دې وزن کمیږي. خو هغه زه نه منله. نو دی فرست کلاس فاینل میچ چې ختم شو په 19 دی لاړ هلته. بیا سره په تماس کې ولو ما ورته ویل څه شوې ما ناوخته شوې. نو ده میسج راته وکړو وایي دا 3 ورځې سوچونه کومه چې څه وکړمه دا د معدې کمولو عملیات وکړم که چربي لرې کولو. ما ته ویل ماشاءالله ته مشوره راکړه ورور غوندې صادقانه مشوره چې څه شی وکړم. ما ورته ویل ما کلمه منې را یوه مه کوه او بېرته راځه راسه تېر شه دې شي نه. وایي نه والله شهزاد محمدي 2 ځلې کړی دا ډېر اسان اپریشن ده ډېر دی. موږ هم ډاکټرانو چې پوښتنه وکړه رښتیا هم دغه د چربي لرې کولو هغوی وایي چې دا تر د اپنډکس عملیات هم ډېر اسانه. نو بیا دې سره 2 ورځې بعد 1 ورځ بعد پانه یې د ولسي جرګې وکیل امیر خان یار د موږ مېلمه و کور کې ماخوستن نومانه د بسم الله پوښتنه وکړه چې حسین صاحب د بسم الله د معیار چیرې دی ما ملګری. ما ورته ویل ما پوښتنه پېښور ته داسې عملیات کوي د وزن کمولو هغه دپاره او ما زه ورته وایم چې مې کوه دی وایي چې نه. داسې ټلیفون راواخېست زنګ یې ورته وواهه واټساپ باندې خبرې ورسره شروع کړې چې حاجي صاحب د پوښتنه یې وکړه بیا یې وروسته د عملیاتو خوا ورسره وغږېده. نو هغه ورته وویل چې زه ته کلیپونه درلېږم یو ډاکټر ادرس درلېږم ته به ورسې هغه به دې ګایډ کړي د دې کلیپونو په اړه باندې. نو دې سره هغه خپله تجربه ورسره شریک کړه چې ما 22 کیلو وزن کم کړو. نو ته به هم کم کړې د عملیاتو نه تېر شه عملیات مه کړه. خو ده هغه مو ونه منله او بله ورځ یې راته ویل چې نه زه عملیات کوم او خامخا د چربي لرې کولو ول کوم. نو بیا ما ورته ویل ما بس الله دې بېرته صحتمند روغ سلامت له خپلو بچو زموږ سره یو ځای کړه. ده راته ولیکل امین وروره. نو ما ورته ویل کومه ورځ یې کوې د چهارشنبې په ورځ 2 بجې په چهارشنبې په ورځ ماخوستن ما میسج ورته وکړو څنګه شو عملیات جواب یې رانکړو. پنجشنبه موږ چېرته تللي وو جمعې په ورځ ماخوستن مې بیا میسج ورته وکړو څنګه شو خیر خدای انشاءالله درک نسته بلې جواب رانکړو. د شنبې په ورځ دفتر ته رالم نو هغه د زوی نمبر مې پیدا کړو. هغه ته مې میسج وکړو هغه راته ویل چې پلار مې ښه ده انټرنېټ یې ختم کړی بستر ده. ما ورته ما څوک ورسره دي وایي ماما مې ورسره ده فتالیشه ادعا وکړې ده ډاکټر هم ده. نو هغه نمبر یې راکړو. هغه ته چې مې میسج وکړو چې 1:30 بجه وله شلکه مې 2 بجې ما اودس کاوه هغه میسج راغی. نو دا کښته یې راته وکړه د عملیات او غږ یې هم ډېر ناست ولو. په دې سره چې هغه کې ده سیریس ده او وینټیلیټر کې ده موږ په کوم کار پرېښود. موږ سره بل میچ ریفري زرافشار دهي راسره و هغه ته مې ما داسې کیسه ده. نو دا ماما اوښې راته وویل وایي چا سره یې شریکومه کورنۍ نه ده خبره. نو موږ هم سبا پورې یکشنبې په ورځ مې چا سره هغه نه کړه کور کې مو خپل دعاوې مو ورته شروع کړې هغه مو ورته وکړلې. سبا ما دفتر کې دا خبره شریک کړله خپلو ملګرو سره همکارانو سره زموږ ډپارټمنټ مشر و د انټرنیشنل کرکټ ډپارټمنټ مشر. نو هغوی بیا له نورو سره دا خبره شریک کړه او هلې ځلې مې شروع کړې که چیرې د انتقال کومه بله پروسه بلې شفاخانې ته بل چېرته ممکن وي. هغه د داسې حالت کې و په وینټیلیټر کې و هغه حالت کې انتقال هم هغه نه و هغوی تر علاج لاندې و. بیا هلته خلک ور ولېږل ملګري دوستان. نو د اپریشن جریان کې د ډاکټر نه د کومې ساوي غلطۍ په اساس باندې چې د سږی و کولمو ته ضرر رسولی و داخلي انفیکشن سوی ولو د هغه په اساس باندې د بیا بل عملیات وسو. بیا د هغه نه وینټیلیټر ته پسې لاړ او بېرته بیا ریکور نه شو او مو د نیمګړې دنیا یې پرېښودله.